د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. الله تعالی دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. همداراز 1490 کال مو په خیر سره تیر کړی وي. 1498 کال لومړۍ ورځ د مشرانو جرګې ټلویزیون ځانګړې خپرونه. موږ په خپرونه کې ټول همکاران دلته راغلي یو چې تاسو ته د بېلابېلو مشرانو سره د بېلابېلو مېلمنو سره یوه خوندوره له مینې احساس خوشحالۍ نه ډکه خپرونه وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې د ګران هیواد افغانستان ټولو درنو هیوادوالو دغه ورځ په ډېرې مینه خوشحالۍ او نیکمرغۍ سره پیل کړي وي. قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې ګورئ نظري صاحب، همداراز لطیفي صاحب، بصیره محمدي، لیلا جان او حاجي رضا خنوال د ځانګړې خپرونې ویاندویان دي. نظري صاحب نوی کال مو مبارک شه. ستړي مه شئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. وایي نوی کال مو بختور شه هیوادوالو. نوی کال مو بختور شه هیوادوالو، شپه برات ورځ مو اختر شه هیوادوالو. او چې بیا ورکه د مودو جګړه شي، چې بیا ورکه د مودو جګړه شي، داسې سوله مو په درشه هیوادوالو. سلامونه، نیکې هیلې، پیرزوینې، ستړي مه شئ. تاسو ته هم ووایم په دې هیله یم چې تاسو به هم ټول رک روغ اوسیږئ. خوشحاله یو چې یو کال مو تیر کړ او یو کال بعد ستاسو چوپړ ته حاضر شولو. یو ځل بیا سهار شو، یو ځل بیا د یو کال په تېرېدو سره ستاسو د کورونو میلمانه یو. نن یوازې نه یم، نن زه د حاجرې سره نه یم، نن زه بلا همکاران دلته له ځان سره لرم. بلا همکاران د کامرې تر شا دي او بلا همکاران د کامرې مخې ته تاسو ته خپرونه وړاندې کوي. نن به یو ساعت له تاسو سره نه یو، تقریبا په ساعتونو به ستاسو د کورونو میلمانه یو. را سره مخکې چراغ صاحب هم یاده وکړله، هر همکار به تاسو ته د پسرلي مبارکي وایي. ستړی مه شئ لطفي صاحب. مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې ټولو دوستانو، لیدونکو او هیوادوالو ته وړاندې کوم. همدغه ښکلو همکارانو ته او تخنیکي همکارانو ته چې نن موږ سره په زحمت دي د نوي کال مبارکي وایم. او په دې هیله چې دغه نوی کال او نوی پسرلی په خوشحالۍ او په ډېره مینه له خپل عزیزانو سره شروع کړي او همدغه راز یې ختم کړي. واقعا نجونو ته هم نوی کال د زړه له کومې مبارکي وایم. جامې مو مبارک شه. پیل به له حاجرې نه کوو. ډېره زیاته مننه همکارانو، ستاسو د هم نوی کال او نوې جامې مبارک شي. لیدونکو، زه هم د نوي کال د رارسېدو په مناسبت د مشرانو جرګې د تلویزیون د لارې د ځانګړې خپرونې د لارې د نوي کال مبارکي تاسو ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دا نوی کال زموږ په هیواد کې د دې جوګ او ګرځي تر څو دا کوم جنګ او بدبختۍ چې زموږ په هیواد کې دا ټول زموږ د هیواد څخه کډه وکړي. فرارسیدن فصل شادی بخش و نشاط‌آور بهاران دلیل آشکار بر معاد و حیات دوباره آدمیان را بر تمام هموطنای عزیزم، همچنان همکارای عزیزم و به خانواده محترمم تبریک و تهنیت عرض میکنم. نوروز باستان بر شما مبارک. عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوتران مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار اینک رسیده فصل بهار. ما هم به نوبه خود سلام های بهاری خدا خدمت شما همکارای عزیزم و شما وطندارای عزیزم تقدیم میکنم و فرارسیدن حلول سال نو و بهار پرتراوت که نشانه از قدرت لایزار الهی است و تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم و همچنان یک سال پر از برکت و معنویت از درگاه خداوند برای شما تمنا میکنم و همچنان خوش آمدید میگم شما را به ویژه برنامه تجلیل از سال نو. خیلی ممنون. نظري صاحب را بشو پیل به له تاسو نه وکړو چې نن سهار خپرونه ته راتللې د نوي کال لومړۍ ورځ ده. دا ورځ دې څنګه پیل؟ واقعا ډېره زیاته مننه چراغ صاحب. لومړۍ ورځ مې همداسې پیل کړله چې ته مې متفاوته ولیدلې،
همکاران مې متفاوته ولیدل او سټوډیو مې متفاوته ولیدل. نو زه هم خوشحاله یم چې نن به د بیل یا هم متفاوتې خپرونې په وړاندې کولو سره له لیدونکو سره یو بېلابېل میلمانه به لرو، ځانګړي میلمانه به لرو، د هغوی سره به ځانګړې خپرونې لرو. نن به پر ستونزو مشکلاتو باندې نه غږېږو، نن به یوازې پر خوشحالیو باندې غږېږو. یو ځل بیا د ټولو هغو لیدونکو ته سپرلی مبارک وي. هیله ده چې لکه مخکې چې حاجرې وویل چې دغه سپرلی به په هېواد کې د سولې او امن یو وسیله واوسېږي. باندې وي نظري صاحب لطیفي صاحب نن ناوخته راغول بس داسې و چې هغه جامې اخیستې وې، غوښتل چې زما اغوستا غوندې جامې واغوندي، جامې ورباندې تنګ وې. دی خو نام خدا لږ فټ دی. خو خبر څه اعتراف صاحب چې نظري صاحب کومې جامې چې آماده شوې د دفتر له لوري دوی ته د نننۍ خپرونې لپاره، نو هغه یې خیاط سره پاتې وي. نو زه چې کله راغلم ځکه مسؤلیت اخیستی و چې زه به یې بېګا درته راوړم، تا ته هم یاده کړې وه. نو زه چې سهار راغلم د ډېر کار هم و، بیا ما ته ویل چې تا ما سره وعده کړې نو باید پرې د جامو پسې لاړې دلته لاړم د جامو چې اوس ګوره څومره نن مونږ ته متفاوته دی. ښه مونږ ټول افغاني لباس اغوستی دی، رسمي راغلی دی. راتلونکې خپرونه کې به ته هم رسمي شوی ورته. ښه نجونې ولې غلې دي؟ چیکار پس؟ خب ما ماندیم که شما چی میگین، ما هم شروع میکنیم. ما حق اولی برای شما میتونیم. اما گرفتین از ما. خب از شما میشنویم که سال نو، سال گذشته چگونه بود؟ یک سال بعد آمدی به تلویزیون. خب قسم بود که به نظر من یک سال پر از برکت بود و من تونستم که خیلی تجربات زیاد را در زندگی کسب کنم و امروز هم که اولین روز سال نو است، به خود فال نو میگیرم تا یک فال نیک میگیرم که تا همین سالی که در پیش رو دارم انشالله موفق تر از سالی که گذشت برم باشم. انشالله. لیلا جان به یو پوښتنه وکړو نظري صاحب چې په نورو ورځو کې خپرونو ته یې رسمي جامې اغوستې، نن افغاني جامې اغوستلې، څه احساس لري په دغو جامو کې؟ خب طبعا که چراغ جان لباس افغانی هویت ما هست و من خیلی امروز خوشحال هستم که با این لباس با این سر و وضع در روز اول سال 1398 خورشیدی با شما هستم و خیلی خوشحال هستم که امروز از آمدن من اینجا یک سال شد و یک سال با شما بودم و تجربه خیلی خوبی داشتم، دستاوردهای خیلی خوبی داشتم و خیلی خوشحال هستم که باز هم در کنار شما میزبان بیننده عزیز هستم. از این کال که مو یاد اونم چې کوزده هم کړی دی تیر کال کې دغه څک کال په خپرونه کې ناسته ده. بالکل بالکل دا ځانګړې خپرونې د لومړۍ خپرونې. بالکل لومړی خپرونه په ځانګړې خپرونه کې چې دوی کوزده کړې. مبارک وي بیا. سلامت. اجرې سهار ډېر وخت راغلی وي. نو دا څه اوس چراغ صاحب چې ته ما پسې ډېر وخته راغلی، نو زه خو وایم چې نن ورځ ما ته ډېره متفاوته او په دې ډېر وخته زه دفتر ته رالم، دومره وخته رالم چې هېڅوک نه، فقط ما او چراغ په دفتر کې او د دې نوي کال لومړۍ ورځ کله دی چې له خوبه پاڅېدم، سترګې دې پرانیستلې، څنګه وه ورځ؟ نو زما په نظر چې نن ورځ خو د نورو ورځو نه ډېره متفاوته ده، زما ته هم همداسې ده، ډېره ښه وه نن ورځ. واقعا سهار چې کله حاجره او څراغ راننوت زما ویښتان ګډ وډ وړه، ځکه زه د دوی نه وخته راغلی وم، نو زه بیخي بل موډ کې وم. نو دوی چې راغلم مال چې ډېره زیاته بښنه کوي ځکه مصروفیتونه زیات دي، که څه هم دلته یعنې ټول همکاران زمونږ به دلته ناست دي، خو زمونږ نه شاته د کامرې شاته چې کسان دي هغوی ډېر زیات مصروفه وله د سهار راهیسې چې دغه پروګرام په ښه ډول ځای پر مخ باندې بوځي. څراغ مونږ خبرې زیاتې دي خو مونږ به خپلې نیمې خبرې له نورو میلمنو سره شریکوو. شریکو خو نظري صاحب هغه تللې ده، خورشید تللې ده ښار ته، جلبي فروشیان ته، کبانو پلورنځي ته، همداراز مې په مونږ کې څوک نامزد دي؟ یو د ده نه بغیر دی خو ښځې ماشومان دي تقریبا ماشومان او نور څوک نامزد دي؟ څوک؟ لیلا جان لیلا کوژده کړې ده او له نیکه امروز خیمون مرغه وایم ماما کوژده کړې ده. ته غر کې او تو منتظر جلبی هستی؟ نه خیر، بر من ماهی و جلبی و همون نوروزی، همون رسم و رواجی که بین ما افغان ها رواج هست، این را بر من آوردن و من نه یعنی از نوروز یک روز پیش میاره؟ دقیقاً قبل از اینکه نوروز بیاین نه باید لباس میارن و انگشتر است و ماهی و جلبی و این و آن. خوب شد که خبر کردیم، هم تصمیم داشتم. نظري صاحب ورځو د خورشید کوم ګزارش چې د راپور چې دا ګورو، له هغې نه وروسته مېلمانه له موږ سره دي، تاسو څوک به وي را سره؟ تمنا روحاني او روانشناسه ده او د نوي کال په اړه چې موږ په نوي کال کې څنګه پلانونه جوړ کړو، د اروا پېژندنې له نظره نوی کال څنګه پیلېږي، څنګه باید سړی له کومو برنامو سره پیل کړي، ملتیا مو غواړم هغه به موږ سره خو له هغې نه وړاندې راپور ګورو.
شب بخیری دارم خدمت تک تک از شما ناظرینان. آرزو دارم هر جای هستین جور صحتمند باشین و آمد بهار و سال 1398 را از صمیم قلبم بر تمام هموطنان عزیزم در هر گوشه دنیا که هستن تبریک میگم و امیدوار هستم که جور و صحتمند باشن و خدا کنه که سال 1397 را با خوبی و خوشی به پایان رسانیده باشن و سالی را که پیش روی داریم سال پر از امنیت، خوشی و خوشبختی باشه. بیننده های عزیز، قسمی که میدونین آمد بهار است، مردم بیشتر از میوه خشک، ماهی، جلبی و از لباس خریداری میکنن، میاین به بازارها و ما هم امروز خواستم که بیایم ببینیم که چطور از بازارها مردم چقدر خریداری میکنن، نسبت به سالهای گذشته چه تغییرات آمده، آیا تغییرات آمده و یا نآمده. پس داخل گزارش مرا همراه باشید، در هم نگذارید. هم در کنار یکی از کسان قرار داریم که آمدن خرید. سلام بر شما، خوب هستین؟ سلام بر شما، خوب هستین شما؟ شکر، زنده باشین، سلامت باشین. قسمی که میدونین آمد بهار است، شما فکر کنم خریداری آمدید. بله، نوروزی میبرم به خاطر عروسم. بسیار خوب، خیمه جلبی حتما گرفتین؟ بله. لباس چطور لباس گرفتین؟ بله. خب چطور است قیمت مایه و جلبی؟ آیا زمستان که بلند رفته تا یا هم یکی بود؟ بله مناسب است دیگه، خوب است. خب متأیید که وضع اقتصاد مردم ضعیف است دیگه، نمیتونه خریداری کنه دیگه، چون رسم و رواج افغان است دیگه. خب بله. خب میفهمن که مردم مجبور است چون از یا خریداری کنن، از خاطر قیمتش کم بالا میره. بله. خودتون چقدر آمادگی گرفتین به سال نو؟ آیا به خود لباس گرفتین آیا خیر؟ بله با خود خونه گرفتیم، چون برای اولادا گرفتیم دیگه. بیادر بچیم نابزاد است، برای از عروسم گرفتیم دیگه، میوه نوروزی گرفتیم برش. آرزو دارم که سال 98 به خوبی و خوشی سپری کنید. بر شما همچنین. اگر پیام تبریکی داریم میشه به مردم؟ تبریکی ما با هموطنایم سال نو تبریکی میگم. باشه خدا کنه که یک سال خوش و خوب باشه برای آرامش جوانا. خدا جوانا را از خطر از نگاه. تشکر از شما، روزتان خوش، خداحافظتان. ماهی میگیرن. سلام، وقت شما بخیر، خوب هستین؟ سلام، شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلام به شما بینندگان تلویزیون شما، تلویزیون مشران جرگه است. تشکر، سلامت باشین. خب فکر کنم شما اینجا آمدین ماهی میگیرید. بله ما آمدیم ماهی میگیریم، چون ماهی خوب میدن، ماهی مکیفیت میدن، از اینجا ماهی میگیریم. قسمی که میدارین آمد بهار است و بیشتر مردم از ماهی جلبی استفاده میکنن. آیا شما ماهی را بر خانواده برای و یا هم کدام مراسم و یا کدام گپ است؟ تشکر، نخیر نه، ما ماهی را با خانواده میبریم، مراسم گپان نیست، چون ماهی خوب میدن، همیشه مشتری از این هستیم میگه که ماهی میدن. چطور است از قیمت ماهی ها راضی هستین؟ آیا قیمت است و یا ارزان؟ قیمتش قیمت است، مثلا ماهی بهتر میدن دیگه، قیمت بلندتر است. به نظر شما ماهی بیشتر در زمستان قیمتش بالا رفت یا حالا؟ ماهی در زمستان قیمتش بالاست، ولی به خاطر سال نوروزی نه، فامیلا نوروزی بره شاید قیمتتر شده باشه. تشکر از شما. اگر کدام پیام و گفتاری به مردم داریم میشه؟ تشکر از شما، تشکر از تلویزیون زنده باشید. تشکر از شما. علیکم سلام بر شما و بر بیننده های تلویزیونتان.
صمیم محمد هستم از جاده نوربشین محیپه. تشکر، زنده باشید. میشه بگید چقدر وقت میشه که اینجا شما محیپزی میکنید؟ تقریبا در حدود 10 سال 11 سال میشه اینجا محیپزی. بسیار خوب. قصدی که میدانید آمد سال نو است و مردم بیشتر از ماهی و جلبی استفاده میکنن. چطور از بازار ماهی و جلبی در این روزا؟ بازار ماهی و جلبی خب فعلا گرم است، چرا که بازارش از همین فصلش و وقتش است. دیگه نوروزی چیزا مردم زیاد میبرن. قیمتش در زمستان بلندتر بود و یا حال بالا رفته؟ نه، یک ذره حال بالا شده به خاطر که نوروز است، مردم زیاد میبرن قیمت شده. خب تنها خاطری که نوروز است قیمتش بالا رفته و یا هم ماهی کم شده چی؟ ماهی هم خب یک ذره کم شده، چرا که آخر فصلش است و ماهی هم قیمت شده به خاطر نوروز. میشه بگوین که جلبی را ماهی ها را بیشتر از کجا وارد میکنید؟ ماهی خود زیادتر از ایران و پاکستان میاد و جلبی از این ملک خودم موجود. خب جلبی را خود فکر کنم که خودتان آماده میسازید. خودم آماده. تشکر از شما. زنده باشید شما. های عزیز، قسمی که گفتیم آمد بهار است و مردم هم در این وقت بیشتر از میوه های خشک استفاده میکنند و ما هم خواستیم ببینیم که بازار میوه خشک چگونه است. پس تا آخر مرا همراه باشید، میریم میبینیم که چگونه و مردم چقدر از میوه ها خریداری میکنند. بر شما خوب هستین؟ سلام، تشکر، زنده باشین. سلامت باشین. خب قسمی که میدانیم آمد بهار است و مردم هم بیشتر از میوه های خشک میخرن، خریداری میکنن و ما هم خواستیم که بیایم ببینیم چطور از بازار میوه خشک امسال. تشکر از ضیافت شما ژورنالیست عزیز و تشکر از تلویزیون مشران جرگه که آمدین یک سر به این میوه مارکت منده میوه خشک زدین. طبق معمول مثل هر سال نیست، نرخ‌ها طبعا قیمت است و وضع اقتصاد مردم هم ضعیف است، کاروبار درست نیست و مردم هم نمیتونه کم طبق که میلشانه است یک میوه را از هر دکانی و مثلا از جایی که بازار بخرن. دیگه وضع مردم یک نظر به پارسال بسیار ضعیف. خب گفتین شما که میوه قیمت شده، میشه بگوین دلیل قیمت شدن میوه های خشک چیست؟ خب رئیس جمهور ما الحمدلله دهلیزهای هوایی را به تمام جهان باز کردن. میوه طبعا که خارج بره خب طبعا قیمت میشه و به او خاطر قیمت است. شما گفتین که میوه ها خارج میره، یا افغانستان میوه هم صادر میکنه از این میوه ها؟ بله، چرا نه. ما مثلا پسته داریم، جلغوزه داریم که بسیار امسال قیمت شد، کیلوی 3000. بله. پس قیمت ترین میوه هم امینا است. بادام از پسته وطنی است و زیافترش باز جلغوزه امسال قیمت است. بسیار خوب. میشه بگوین جلغوزه را از کدام ولایت شما تولید میکنید؟ طبق معمول دیگه از پکتیا، بهترینش از پکتیا است. بعدش از لغمان است و سروبیس و ازر است. نام خدا وطن ما از جای مختلفش جلغوزه بسیار علا داره. میوه‌ای که افغانی است بسیار پاپولار است، فیموس است، مثل پسته تخار است، مثلا پسته ایرات است، بادام لوگر است، کشمش قندار است. و پسته داریم که ما وارداتی هم داریم. چرا؟ پسته ایران است که ساده است، بریان است، مثلا انجیر ایران است. خب نظر به کیفیت، یعنی وارد هم میکنین با وجودی که از افغانستان است. خب پیش در آخر پیام کوتاه تبریکتان به هموطنان عزیز بگوین. ما پیش پیام تبریکی را به سال نو برای همه هموطنان ما چی بیرون هستند چی در داخل کشور است تبریک میگم برشان و یک سال پر از فیض و برکت برای تمام مردم عزیز افغانستان آرزو دارم. تشکر از شما. روزتان خوش، وقتتان خوش.
بر شما، خوب هستین؟ وقتتان بخیر. سلام علیکم، روز شما بخیر. زنده باشین، سلامت باشین. خب سال نو در خصوص براتون تبریک میگم، چون آمد سال نو است، بهار است و مردم هم بیشتر از میوه خشک استفاده میکنن، خریداری میکنن و ما هم امروز خواستیم که اینجا بیایم از مورد نرخ میوه ها با خبر شیم. شما هم میتونید سلام علیکم در مورد این ها بکنین. تشکر، زنده باشین. اسم من محمد هستم، یکی از فروشنده‌های شهر کابل مندوی کابل. بسیار خوب. میشه بگوین در مورد میوه های خشک چون سال نو است، آیا قیمت میوه ها مثل سابق است یا هم تغییرات پیش آمده؟ نه، فعلا خوب است. نرخ‌ها حالا یک ذره ارزان شده. دیگه به حساب صادرات و واردات ما زیاد است از طرف همین ولایت‌های ما. دیگه نرخ‌ها از کدام ولایت شما میوه ها را وارد میکنید؟ ما نرخ به حساب بادام از طرف سمنگان، شهرستان، قندوز، از تخار از اینجا میاد. بسیار خوب. چطور است رفت آمد مردم زیادتر خریداری میکنن از سالهای قبل کده و خیر؟ خوب شده، بازار ما ان شاء الله خوب است فعلا. بسیار خوب. میشه بگوین که چطور است میوه ها را که تنها میوه اینجا که وارداتی است و یا هم از دیگه کشورها هم صادر میکنن؟ کل چیز ما وطنی است. یک پسته از ایران داریم، یک بادام امریکایی داریم، یک دیگه فعلا کل میوه که میبینید کلش وطنی است. بسیار خوب. خواست و گفتنیتون از دولت چی است؟ دولت ما دیگه خواست نداریم، همین امنیت ما صحیح باشه، دیگه مردم ما آرام باشه، دیگه کار نداریم. میشه در آخر پیام تبریکتون هم برای بیننده های عزیز بگویید؟ تشکر، سال نو به همه هموطنان عزیز ما و تمام کافه ملت تبریک میگیم. تشکر از شما. بر شما، خوب هستین؟ وقتتان بخیر. بر شما هم سلام. زنده باشین، سلامت باشین. خب قسمی که میدانین آمد بهار است، میشه بگوین از بازار هفت میوه که چگونه است امسال؟ بازار هفت میوه امسال خوب است، فضل خدا. دیگه می هفت میوه است که انانات از پیش مانده مردم بر نوروزی میبره. دیگه نمی میوه خشک است، دیگه نمی برده بره نوروزی، همی انانات بر ما شما مانده. بسیار خوب. میشه بگوین که چقدر وقت است شما در اینجا کار میکنید؟ از ما تقریبا 14 سال میشه که دکان داریم. بسیار خوب. 14 سال کار میکنید. تفاوت امسال با سالهای دیگر چگونه میبینید؟ تفاوت خاصی نامد، اما چیزی که سابق مردم میبره میبره، خب نسبت به پارسال امسال قیمتی یک ذره زیادتر است. خب قیمتی زیادتر چطور است؟ مردم آیا خریداری میکنه از نسبت به پارسال کده و یک ذره کمتر شده نسبت به پارسال. بسیار خوب. دلیل قیمت شدن میوه ها را میشه بر ما بگوین چیه؟ ولی دلیل اندیش همیست که از مالا از اطراف میان و اطراف بسیار نم نیست. دیقانا هر کس هست که حاصلات زیور داشتن از خاطر بدم نیست، با خاطر از اطراف. بیشتر میوه های دکان شما وارداتی است و صادراتی؟ نه، بسیارش از خود افغانستان است، کمش وارداتی است. بسیار خوب. میشه بگوین که قیمت ترین میوه خشک کدام است؟ فعلا جلغوزی وطنی است. جلغوزی وطنی از خود از افغانستان است. قیمت چند است؟ قیمتش دیگه فعلا 2800 یک کیلویش است. بسیار خوب. میشه پیام و گفتنیتون از دولت چی از خواسته گفتنی؟ از دولتش خواستنی نداری، مقصد نمه قدر است که در سایه مندهی بریبار بسیار زیاد است، هر کس که بسیار به مشکل میاد. خدای نخواسته یک مارکت که آتش میگیره در 2 ساعت 3 ساعت اطفایه داخل نمیدونه، کل سرک در کرایه دادن. امید بر دولت. تشکر از شما.